ننواتې د پښتنو یو ډېر ښه خوی دی، ډېر ښه دود دستور دی. کم چا چې قتل کړي و دا متاثره خاندان لره ولاړ سي او دا ورته ووایي چې دا یې زه دا یې تاسو، اوس مې بخښئ او که مې وژنئ، دا واک او اختیار زه وتۍ ته په لاس در کومه، بس راغلی یمه، پړ سوی یمه، شکست تسلیم کومه، دلیل نه غواړمه، شرطونه نه غواړمه، هېڅ شی نه درته ږدمه، دا یم در راغلی یمه، قرآن شریف او کفن و، چاړه و، مال مویشي مې درله راوړي دي، ستا اختیار دی چې ته اوس د ما سره څه کوې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب لایقزی، دا د زما یوټیوب چینل. هر ماخستن موږ دلته د پښتنو دود دستور او د اسلامیک ویلیوز باندې مجلسونه کو، زموږ په ټولنه باندې مجلسونه کو. دا مجلسونه تاسو هم اورئ او خوښوئ، ډیره مننه، تشکر. دوستانو، نن د پښتني ټولنه کې چې کوم دا زموږ یو سیریز، یو لړۍ شروع ده د پښتونولي په نامه باندې، د پښتونولي په نامه باندې او د پښتونواله په نامه باندې. دا نور ویډیوګان هم تاسو کتلی سي، خو نن به موږ په ننواتې باندې مجلس کوو چې دا ننواتې په پښتنو کې څه خوی دی، څه اقدار دی، څه ویلیو دی، څه قدر دی، څه دود دستور دی. آیا دا په پښتونولي کې دا ته یو پړ عمل وایي، غلط عمل وایي، که ښه عمل وایي؟ ننواتې خلک ولې کوي او دا څنګه شروع سلو او دا به څنګه مخ لره ځي او نن سبا څه صورتحال دی په نن سبا دور کې ننواتې او مرکه کې څه فرق دی؟ هغه به هم په را روان شپو کې پر دا مجلسونه کو. خو نن موږ ننواتې راغلي یو چې ننواتې چې شته وایي او پښتانه دا ولې کوي، دا تاسو کتلی سئ. خو د دې څه مخکې دا تاسو زما دا یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ او دا لینک یې په وټساپ ګروپو کې نورو ته هم ور واستوئ. که کمنټ کوئ کمنټ هم پر ورکړئ، زه به جواب حتما ضرور درکمه. دوستانو، د پښتونولي کې ډېر قدرونه دي، په هغه کې یو قدر چې دی هغه ننواتې دی. اوس دا ننواتې و چې شته وایي، ننواتې که په ساده الفاظ درته ووایم، د هغې خو بیا مخته موږ مجلس پر کوو. په ساده الفاظ کې دا دی چې وایي یاره بس زه خپل شکست تسلیمومه، زه پړ سولمه، زه تاله راغلی یم، تسلیم سوی یم. ما د پښتونولي چې کوم دا یو نظام دی، جرګې نظام دی، یا د پښتونولي چې کوم اقدار دی، یا پښتونواله چې دا زموږ چې لا آف جسټس دی، د ان ریټن کوډ آف کنډکټ چې دی نه، په دې ته ځان تسلیمومه، د پښتونواله در سره کومه، د پښتون ټولنې ته، ستی خاندان ته زه ځان دا سیستم ته، دا د پښتنو چې کوم سیستم دی د قضا او د انصاف او د جزا او د سزا هغه، و دې ته ځان تسلیمومه، کوم چې رواجي قانون دی و دې ته سر چې دی هغه ټیټومه، تی چې هر څه را سره کوئ هغه ته زه تیار یم. و دا ننواتې څوک ولې کوي؟ ننواتې په دې کې چې یو بدي مابین له راغلی، دشمني مابین له راغلی، خدای نخواسته په یو چا کې دی یو څوک وژلی، مړی دی کړی، یو غلط کار دی کړی، د دغه ماسې وه، د سیاکاري او د توروالي ماسې وه، بدکاري ماسې وه. نو ولې په بدکاري کې ننواتې نه کیږي؟ هغه به حتما خامخا هغه بدکاره انسان ته به سزا ورکول کیږي. په هغه کې د ننواتې او د مرکې ګنجایش نشته. د پښتنو هغه بس یو قانون دی، چا چې د ښځې سره بدکاري وکړله یا تورزن سلو، لہذا هغه ته به سزا خامخا میلاویږي. په هغه کې به بل وخت بیا مجلس کوو. خو دا ننواتې چې کله څوک یو مړی وکړي، خدای نخواسته یو دا رقم یو جنګ وکړي، شر وکړي، دعوه وکړي، چاته نقصان ورسي، بازار کې یو چاته، په کلي کې یا په فصل کې، په دکانداري کې یا په دا رقم نور شیانو کې و چاته د چا پښه ور ماته کړي، لاس ور ماته کړي، ټکان پر وکړي، په بیلچه یې ووهي، خدای نخواسته خوږ یې کړي، هسپتال ته یې ورسوي، یو غلطه خبره ورته وکړي. نه، دا بولو د پښتو خو هم ننواتې لري، نه دا طلاق مې دی، دا هم خپل ننواتې لري چې زه قسم اخلم پر ما دې طلاق کړي چې زه به دی والله که پرېږدم، دا عهد وکړي، قسم وکړي، نه او یا دا بول وکړي، پښتو وکړي د خلکو د سیالانو د مخه چې والله کې زه ژوندی پرېږدم. نه نو دا قسم خو وکړي، نو پر دا قسم هم بیا دغه کیږي، ننواتې کیږي چې ته دا قسم واخله، دا د ملایانو دا څوک هم دراوستلی دی، د دې عهد او د قسم څخه ځان لرې که او دا بدي ختم که.
نو دا بولو پښتو و دا قسم و عهد دا هم خپله یو ننواتې لري. خو نن چې قتل خدای نخواسته څوک چاته مړی وکړي او بدي وکړي، نو دا ننواتې دی عمل دی چې دا دی لکه په اوبو چې په سرو لمبو چې په اوبو سرو لمبو په اور چې اوبه کله اچي، اوبه پر واچي سوړ یې کې، هغه اور سوړ کې، هغه جنګ و سوړ کې، نه نور خاشې نه پکې اچي، نور تبایل ته نه ورولې، او اور چې دی هغه د کربوړي رقم پوک نه ورکوي چې ابراهیم علیه السلام باندې چې نمرود اور بل کړی و، نو دا کربوړي ورلې پکار یې ورکوي. نو دا رقم خلک چې کله ننواتې وکړي، نو دا په سرو لمبو باندې دی لکه تا چې سړې اوبه واچولې، دا اور دې ختم کړي. نو دا ننواتې اوس څنګه کېږي؟ ننواتې عموما د شپې څوک د چا و کور لره ورسي او ننواتې کې سپین ږیري، د کور کوچنیان، کله کله زنان هم پکښې سپین سرې چې نه، او د کور کوچنیان یا کمکۍ نجونې او یا ځوانان خو به خامخا پکښې، او د کلي علاقې مشران، خان، ملک، سردار یا نواب، او یا دا رقم ملایان یا سادات، سیدان، دا ګرده پکښې دا بیا ولاړ سي هغه چیرې چې بدي د هغه کور دروازه ور وټکوي او دا کور و مخته کښېني. هغه کوربه پسونه و یا وزې هم د ځان سره یو دوې یوسي چې هلته که د خیر روغه وسوله، نو دا به حلال کو، دا وینې به توی کو او دا قرباني به وکړو او په دا باندې به بیا د خلکو ډوډۍ و میلمستیا وکړو. نه نو دا د پښتنو رواج دی چې د یو چا سره څوک بدي وکړي او داسې یو دشمني وکړي یا قتل وکړي، نو بیا هغه ننواتې ورسي. په ننواتې کې چې شو، دا یو خو چا چې قتل کړی هغه ورولې لاس تړلی، په کپړه یا په شي باندې لاس تړلی نه او ورولې، او دا رقم قرآن شریف د ځان سره واخلي، علما یا سادات په لاس کې واخلي نه وروړي هغه کور لره، او چاړه یا رسی او پسونه او قرآن شریف او کپن دغه وروړي او دلته ورته کښېږدي، وایي دغه دی موږ ستا قاتل در راوستلی دی، اوس نو ستا خوښه ده، دا یې ته دا یې دی، کې وژنې موږ حاضر یو، په چاړه یې وژنې چاړه یې، توپنچه مې راخیستې ده دغه دی په مړې که، او کومه توپنچه یا په کومه چاړه یا په کومه بیلچه چې ستا ورور یا زوی یا پلار در مړ کړی وي هغه مې هم دا راخیستې ده، نه نو دا د کپن مې ورسره راخستی دی. د پښتنو خپل دود دستور دی، رواج دی، قانون دی چې دا مې در راخستی لاس تړلی، یو ځای دورې مه ځه، بدي مه کوه، دا د قاتل دی معلوم دی، دا مې در راوستلی دی، اوس نو دا ستا مړانده ده، دا ستا بهادري ده، دا ستا میلمستیا یې بولې، دا ستا یو رواج دی چې اوس یې نو ته مړ کوې زموږ د مخه کې بخښې، هغه موږ واک اختیار تا د درکو، نه بیس در سره کو، نه څه درکو، او دا د تاوان پیسې مې هم راوړې دي، نه دا هم درته ږدو، او پخوا خو به لږ وې، نن سبا چې دی هغه 100 لکه 30 لکه 40 لکه یا 25 لکه دومره پیسې چې دی هغه مې دله راوړې دي او دا قبول یې کړه. نو د پښتنو چې کوم دی د کوربه چې دی متاثره خاندان والا چې دی مقتول چې دی هغه دی په بیټه کې یا دا رقم په یو ډګاري یا دغه کې کښېنوي، نه یو ځای کې کښېنوي، میلمستیا یې کوي، خو دا خلک چې راغلی دا قسم واخلي، هغه وایي نه به موږ ستا اوبه څښو در هغه پورې، نه ستا ډوډۍ خورو، نه ستا سالن خورو، یو شی نه کوو چې در څو پورې یو واره تا موږ بخښلی نه یو. عموما دا د کوم چې متاثره خاندان یې هغه ناستې د کور د مخه یا په بیټه کې یا په حجره کې ناستې یا داسې په وطا کې ناستې ځای کې ناستې، دا نور خلک ورله راسي ورته ولاړې، یو واره د قرآن شریف تلاوتونه وایي چې په هغه کې د بخښنې ذکر راغلی، حدیث مبارک وایي چې په هغه کې د معافي او د درګذر ډېر غټه رتبه وي چې الله پاک وایي کوم سړی چې زما د وجې خپل دشمني وبخښي، خپل قاتل معاف کړي، د دې بدله به زه ورکوم، نه نو دا رقم آیاتونه د الله جل شانه د مبارک
قرآن شریف آیاتو څخه بیان کړي، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم رښتیني دین څخه، د حدیث څخه دغه بیان کړي، نو هغه خبرې چې ګردې وسي علما او قبایلي خلک یا سادات یا ملک دا خبرې چې وکړي په ولاړه باندې، نور ګرد ورته ناست وي، روغبړ مغبړ د هغو پرې نه کوي، د هغو پرې ناست دي، خپله پښیماني ظاهره کړي او دا ووایي چې د خون په حواله باندې چې موږ معاف کوي، موږ درګذر کوي، دا د کشنیان مې د راوستلي، د مشران مې راوستلي، ګرد دا سامان مې ګرد راوړی دی، اوس نو دوی موږ معاف کوي، موږ څه غلط کار سوی دی، ناجایزه سوی ده، موږ ملامت یو، موږ پړ یو، موږ شکست تسلیموو، دا رقم چې دا خبرې ورته وکړي، نو بیا چې هغه کم مقتول متاثره خاندان هغه چې دا خبرې واوري، د دې څه مخکې خو نو مرکې ډېرې سره سوي، مجلسونه سره سوي، بحثونه سره سوي، دا خبرې چې بیا واوري، بیا هغه عموما په دا پښتني معاشره کې ټولنه کې دا خبره مشهوره ده او عام رواج دی چې په داسې موقع یې عموما معاف کړي او په بدل کې یا خو د جرګې د فیصلې مطابق په دې کې دغه چا چې قتل کړي د هغوی د کور څخه خور یا لور یا داسې په خاندان کې نور چې څوک وي هغه ښځه قبوله کړي په بدي کې، او یا پیسې قبول کړي او دا پور پر کښېږدي، او یا دا ورته ووایي چې ته به زموږ د علاقې څخه ځې، موږ ستا معافوو، لیکن زما شرطونه دا دي چې زموږ په کلي کې به نه اوسېږې، زموږ په کلي کې به واده نه کوې، او دا رقم یو څو نور تړونونه پر کښېږدي چې هغه وایي بلکل یې موږ منو، تسلیموو، دوی موږ معاف کوي، د خدای دپاره موږ معاف کوي، د قیامت په ورځ باندې به هم د موږ څخه حساب نه اخلي، او په دنیا کې به هم دغه زموږ حقوق العباد چې دي دا به رابخښي. نو دا رقم دغه واک اختیار چې تسلیم سي، مجرم چې دی هغه دا خپل ناجایزه ومني، دا خپل تیروتۍ ومني، دا خپل چې کوم جرم یې کړي دا ومني، نو کوربه چې دی هغه مقتول کورنۍ چې ده هغه دا وبخښي او دا رقم سوله سره راشي په مابین کې. خو په دا یو کې دا دوی په ننوات کې دا ښځې چې ورکوي د دې زه خلاف یم، بهی همیشه و دا ښځو ته بیا پیغور ورکول کېږي چې وایي په بدي کې یې راوړې، په بدي کې یې راوړې، نو د ژوند هم بیا خراب سي. عموما دا یو پیغله یو نجلۍ چې ده هغه یو بوډا ته بیا په دا بدي کې ورکړي، نو هغه بیا ژوند یې هم خراب سي. نو په دې حواله باندې زه لږ چې یم هغه دغه ننوات کې چې دغه دود دستور چې بهی نه ولو نو ښه به ولو، لیکن خیر نو د خلکو سره پیسې نه وي، بس بیا د نجلۍ په واده کې او بدي کې ورکړي، نو خلک هم مجبور یې نه، ولې ځان ته دغه ستړه پېښ سوي، اوس ځان خو بچاوی که به نه بچاوی، نو عموما ننوات و ځان سپارل ته وایي، و د خپل شکست تسلیم کېدن ته وایي، خپل قصور تسلیم کې سیستم ته چې دی هغه ځان وسپارې او دا ووایه چې دوی چې څه وایاست هغه زه منمه نه. نو ننوات یو دا رقم پړ عمل نه دی چې هغه د خلک بد ورته وایي، بلکې ننوات په پښتني معاشره کې ډېر ښه عمل دی، و دې ته خلک ډېر په ټولنه ډېر په درناوي ګوري چې یاره ماشاءالله ډېر ښه کار یې وکړي چې دا بدي یې پر مخ باندې نه بوتله او رالی او دا کورنۍ ته ننوات رالی، او کله کله چې خلک څوک نه معافوي، نه چې وایي یا زما پلار ورور زوی دې راوژلی دی والله که دې پرېږدم نه یې معافوي، بیا عموما دا د کم چې قاتلان هغه بیا دا هوښیاري وکړي چې به د مقتول په ګرانه کې چې یو څوک کورنۍ کې چې یو څوک مړ سي، نو دی بیا جنازې له ورسي، بیا د جنازې په لنګ چې دی هغه د لرګی ټینګ ونیسي نه جنازې غه، او وایي والله که در هغو پرې ولاړ سم چې در څو پرې تی ما زه مې نه یم معاف کړی نه. نو عموما په داسې موقع کې وایي یاره جنازې له راغلی دی، اوس نو څه وکړو، وایي ځان یې ډېر لاندې راته ښکاره کوي، اوس نو څه به کوې، بس ټیک دی راسه معاف یې کړه. نو دا رقم چې یا قرآن شریف وروړې یا د ښځې او کوشنیان وروړې او د کور د مخې د شپې په دا یخ کې یا په ګرمي کې ورته کښېنې او دا ووایي چې موږ به نه اوبه څښو نه به ډوډۍ څښو، نو بیا دا متاثره خاندان ورته وګوري، هغه بیا دغه مشوره وکړي، وایي راسئ بس څه چې وسو هغه خو وسولو، دا بدي بیا پر مخ نه بوځو، راسئ دا معاف کړو. نو دا د ننوات ډېر ښه عمل دی په پښتني ټولنه کې، پښتونوالي کې،
د پښتونولي په حواله باندې دا زما سیریز چې دی هغه دا لړۍ چې ده روانه ده، انشاءالله په را روان وختو کې به پر نور هم مجلسونو کو دا زما ویډیوګانې تاسو نور هم کتلی سي او معلومات در حاصلولی سي، یو بل ته شیر کولی سي، فارورډ کولی سي په واتساپ ګروپو کې چې خلک یې وګوري او کمنټ مو ورکړي. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم ما نقیب کزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.